استاد ډیر وخت مو لیکوالي وکړه، اوس چې خپل دغه آثارو ته بیرته ګوري خلکو ته مو څه لیکلي؟ څنګه شي خو نه دي چې زه لاف وایم په هغې باندې داسې افتخار وکړم. دومره شی نه دي. دغه ځینې لیکوالان دي، مثال لایق صاحب ډېر ښه شی لیکي که نه، مګر خپله یې ستایي. خو فرض ما واقعا شی نه لیکلي، فقط خپله ټولنه مې مطالعه کړې ده. داسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده. په مختلفو حالاتو کې مختلف عکس العملونه خلق ښکاره کوي. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کوي یا نور چې مطالعه کوي. دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلي چې لیکي همدغه یک نواخته جملې دي چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی. دا نه دی. مطالعه کول دې ته نه وایي. هر سولې ته ګوته وروړه، امکان لري چې لړم وي، خو وي که نه هیڅ تیږه هم داسې مه پرېږده وغیره په بل مخ. د قاتل سره، د نور سره، د عالم سره، دغه ځان ته فرض کړه علامه‌ګان موږ لرو که نه، پنځه ستوري دي که اووه ستوري دي موږ لرو. سا وګوره چې رښتیا ستوري دي که نه، همداسې واسطه یې لرله ځکه ستوري شول. ته څه شی کړي، څه شی چاپ کړي دي، څه شی لیکلي دي. یعنې مه شرمېږه ترې، مه ډارېږه ترې، فقط حقیقت ته اوسه، وفادار اوسه. نو دا ما کړې ده، دا مطالعه ما کړې ده. ډېر خو بزرگانو کې مې شیطاني عناصر لیدلي دي. دار شوی نه یم بتوانم راخوزه. ځینو غونډو کې چې زه غږېدلم، څو غونډو کې ما نه میکروفون اخیستل شوی، ځکه چې زه د سیاست مخالف غږېدم، د مسلط سیاست. ما دا پښتو ادب طلایي عصر وایي، یو وخت طلایي عصر و، حمید و، رحمان و، خوشحال و، دغه ته طلایي عصر وایي. و هم طلایي عصر و. بیا کله چې زه هغه شوم، کله چې موږ ته خبر راورسېده، دغه نظمونه چې ما کتل داسې و لکه سړی چې پاپالې کوي. دا طلایي عصر څه بلا وواهه چې هغه شو، دغسې خراب شو. د محیدین افغان سراج الاخبار کې دوی یا په خپله محمود طرزي دغو چې تیږه او راه آهن و البتکې سړی اوسپنه ایستایله. دا ولې محیدین افغان وایي چې ګاډی مې خپل، موټر مې خپل، سړک مې خپل دی. دا نو څه شی شو؟ زموږ چا وي دی داسې په افتخار وایي چې موږ هر څه جوړوو. دا ادب نه دی که نه؟ څه بلا ورباندې وشوه؟ دغسې ما همدغه ته خبر راورسوله چې حبیبي صاحب رانه هغه واخیسته میکروفون، ویل موږ دی شپون بال، دی قصاب وخوت د پښتو ژبې. همدغسې د اکثر ځای کې دا راځي پکې یارانه کې بنګړي ماتېږي. نو چې لیکوالي کوي ما دې سره امکان لري چې هلته یې ښه ډبولی وژلی وای، مګر دا هغه لیکوالي ګران نه ده. د ټولنې کې همدغسې زغم نشته دی. استاده د نثر خبره چې کله کېږي، ستاسو د نثر رنګ تر نورو جلا دی. له اوله مو چې نثر لیک همدې ته مو فکر کړی و چې باید همداسې نثر ولیکئ، که نه وروسته بیا همدا طرز مو را خپل کړ؟ یو شی چې ما اوله نه غوښته دا ده چې ته چې څوک یې ولولي که نه. یو شی و چې ما غوښتل چې زه چې شی لیکم، یو سړی خو یې باید ولولي. څنګه یې داسې کړم چې هغه یې ولولي؟ خبره به ښه خبره وي، خو د ویلو طرز مهم دی. دغه مې د پخوا نه و. خب دا نور معامله به پس فکر راوته شی مې هغه کړ. یو وخت یو کتاب دی ما د بنګي غاړه ته څه بلا لوستې، دغه بنګي غاړه مې چې ولیکله پښتو ټولنې کې وم. صداقت صاحب، عبدالوکیل صداقت ما ملګری و، پښتو ټولنې کې معاون و. هغه ته مې ورکړه چې دا ولولي. چې ویل وسته 2-3 ورځې ورکو چې راغی ویل ډېرې لنډ لیکې، لږې هغه لږې وغځوه. زه پوه شوم چې خوند یې ورکړی، لږ وغځوه معنا شي چې لوستی غوښتي چې نور یې ولولي. هغې نه ما همدغه نتیجه واخیستله چې لاندې ونه لیکم، نو باید د لوستلو وي که نه. بیا مې ویل راځه یو ناول ولیکم صداقت ته. هغه مې بیا ولیکه، شین ټاغی مې ولیکه. بیا شین ټاغی د ده ډېر خوښ شو. یو څه خو لاندې قصې هم نه وي چې پېښ شوي، ټول شان خان آباد کې پېښ شوي دي. دغه ما چې لیکلي دي لږه مې جلا ورکړې ده. یو عنصر چې څوک نه یادوي هغه مې یاد کړی. هغه
مینه پکې زیاته شي. استاد کاروان صاحب وای تاسو داسې خبرې کوي ک نور لیکوالي وکي نو شونډې به پرې وسوځي. اوس کداغه سي خبرې کیږي په نثر کې ګټه څه ده او یا دې ته مو فکر کړی چې تاوان به سوي؟ د لایق سره مې هغه ورځ جنګ و. ما ویل دغه ښایسته جنکۍ چې وګورئ څنګه احساس درته پیدا کېږي. ویل چې دا خو ما خویندې وو، لوڼې دي، میندې دي. ما ویل ته ما ته لیکچر مه راکوه، نه دا پارک زرنګار دی. وایي چې نه همدغه سړی باید هغه ولري، عفت ولري. داسې وایي ته څنګه یې؟ ما زه خو داسې یم لکه الفت صاحب، ښکلي چې وینم مینه په ما باندې پیریان راولي. ښکلي ته ښکلی وایم، دا فرق نه کوي چې زه زوړ یم، زه د کار نه یم، دا بله خبره ده. خو لیکوالۍ له نظره زه ورته چې ګورم زه یې داسې نه اخلم چې ما خور و مور دې وي، بد اخلاقي نه کوم، دغه مې خواهشه ده. را اخلم یې مجسم کوم مخکې دږدم، بیا یې منې. زه چې ولیکم هغه دروغ نه وي، یعنی خلکو دغه عقیده پې پیدا شوې ده. استاد یو بله خبرم چې تاسو خپله یې ډېره کوئ چې شعر مه لیکئ، نثر ولیکئ، یعنی تر اوسه پورې شعر بیخي زیات دی او مخ په لوړ روان دی. د دې وجه دا ده چې پښتانه پر شعر زیات مین دي که نه د نثر لیکل سخت کار دی؟ نه، فرانسه کې یو شو یو قصه داستان لیکلی و، گیدو موپاسان و څو بل لیکوال و د فرانسې. هغه فرانسې اکادمي د علومو کې ویلي و چې یو کلام دوه رقمه دی، یو نثر دی یو نظم دی. دغه تاسو چې غږیږئ دغه نثر دی. نو بیا یو سړی پاسه وایي زه دومره کالونه مې ویلي نه پوهېدم چې دا نثر دی، چې نثر دغه شی دی چې ته وایي. دا همدغسې ده، نثر وایي خو لیکلی نشي. لیکل شعر ښه لیکلی شي ځکه چې د نغارو سره او ډنګه ډګارو سره دا آسانه دی نظم، کنه ځکه چې قافیه لري و هر سړی متل هم یو رقم نظم دی. دغه نور خبرې چې ما خلکو ته وکړه خلکو ونه منل، ولا زه ډارېدم چې ومې نه وهي. ما سره یې لطف کړی چې وهلی لا نه یم. هر څه مې چې ورته ویل چې قرآن شریف کې په نثر دی په نظم نه دی، ولا به قول شاعر. دا شاعر مې خو نه منع کېږي، زه پوهېدم چې نه منع کېږي، نه یې مني څوک. استاده دغه مخکې مو ویلې چې باید داسې یو شی ولیکئ چې خلک یې ولولي، یعنی هغه خواږه پکې ور زیات کړئ. نور ډېر لیکوالان هم سته دي دغه کار یې ونه کړ، یعنی یو څه یې چې په ټولنه کې ولیدل هماغسې راواخیستل، ویې ویل کاش کې هماغسې راواخلي. نه راخلي. یو برداشت دی، یو لیکوالي، یو سبک دی. هغه چې سره میکند باید ونه وایي، مینمایت باید وایي، خواند باید ونه وایي، به خوانش گرفت. دغه رقم شیان باید وایي. د لارو کوڅې خبرې باید استعمال نه کړي. ښه داسې ادبیات غالبه کې پې باندې لغتونه کې د مور سره چې غږېږي، د کور کې چې غږېږي، خبرې ښځې سره غږېږي، هغسې نه غږېږي که نه، لیکل نه کوي. هسې د نغري خبرې دې ولیکي که نه کنار دی. نغری خو به یې لیدلی وي که نه، هر سړی هماغسې ولیکي به صحیح راشي. استاد ځینې دا خبره کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی، خو تاسو ډېر جدي مسایل چې راخیستي دي په خپلو لیکنو کې، په لنډو کیسو او ناولونو کې، داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدي دی. آیا مسایل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډېر نه وي؟ ما ویلي یو شرط دا ده چې خلک باید ولولي، بل رقم یې نه لولي. او همدې ته یو بل شی وایي د بهیر والا طنز، زه سره موافق نه یم چې طنز دوی دې ته وایي چې وایي یو څه مقصد بل څه وي. یو قصه درته وکړم، ما ترور زوی و د کمونستانو ملک، نو هغه ویلې څوک مړه شوي وو د دوی په کورنۍ کې، ښځو ژړل چې ټکۍ پکې اچولی و ژړل. هغه دی ولګېده، د دوی شپیلمرغان وو، یو لویه لکړه یې واخیسته، دوی به چې ژړل دوی به د پیلمرغانو ته لښته ونیوله، وار به یې ورکړه، هغه به کول کولو. هغه چې د ښځو وو خندل، هر وار چې د هغې غږ شو خندلې. سړی هماغسې مړی پروت و،
دا کې یو لږ څه طنز پروت دی. هر موضوع ډېر اړخونه لري. استاد سرل دی چې ستاسو لیکنې ډیرو خلکو خوښې کړي خو بل څوک داسې پیدا نه شو چې دغه ډول لیکل وکړي. که څوک په همدغه طرز لیکل وکړي خوشحاله کېږي که نه وایي چې تقلید یې کړی؟ دی پوه شه آخرت یې پوه شه. زه وایم دغه معاصره لار ده. که ما ته وخت وایي درسته ورځ به ګرځېدم بهیر په بهیر لیکچرونه به ورکوي یا قلم په قلم څنګه اولې نثر ولیکي. نثر ډېر ښه شی دی. کور کې نثر وایي، ډوډۍ چې خورئ نثر وایي، لور سره زوی سره چې غږېږئ نثر وایي. بیا لیکلو کې نثر نه شي لیکلی. استاد وایي پښتانه د خپلو ډیرو مشرانو قدر نه کوي، یعنی که هغه ښه لیکل کوي که ښه کارونه کوي. تاسو چې لیکنې کړي دي ورته له خپلو خلکو خوشحاله یې نازولی یې که نه؟ والا د حد نه زیات زه په دومره نه ارزم. خلق مې نازوي هغه ورځې لار خلق مې چې د شپون غونډه ده لوی بانر لیکلی دی وایي د نصر پاچا. اوس چې پاچایي بیخي له منځه لاړه دی پاچا کوي. یعنی ما ډېر صفت کوي په دومره صفت نه ارزم. هغه بانر چې و ما عکس و پکې د نصر پاچا و داسې هغه بیا ما ته راکو. هغه ټوټه ده ما نه اخیستو. اوس فکر کوم چې ښه شی چې وام اخیستو چې هغه یې سره تاو کړله بکس کې کېدم ویسم چې ما مېرمنې وګوري چې زه دغسې یم داسې نه دی چې داسې نه یم. خو هغه عجب شی ویلي حمزه چې ستا په اننګو کې د وینو سره دي. زه فکر کوم د پښتو ژبې په اننګو کې یو څه سره یې ما داسې امکان لري چې وي یو خال غوندې او راځي دغې ته راځي بالاخره دغه خلک همدغه رقم نثر ته راځي. استاد د لیکوالۍ تجربې مو په مقالو کې لیکلي خو بیا هم د لیکلو په اړه هغه تجربې چې ډېرې خاصې دي هغه کومې دي؟ هغه دا ده چې هغه څه چې په تاسو تیر شوي نه وي مه لیکئ چې نه په پوهېږئ مه لیکئ که نه. هیرسي انګریزي کې ورته وایي افواه. په افواه باندې قصه مه لیکئ. په د دویم لاس په معلوماتو مه لیکئ. بیا نو صحیح راځي. که نوي خلک فکر کوي چې ښه داسې تمتراق کوي خو دروغ وایي. زه همدا وایم لیکوالۍ دپاره اول شرط مطالعه ده. مطالعه کې هیڅ نه مه ډارېږه بلکې فرض کړه چې نتیجه داسې نتیجه راغله چې د سړی چې محکوموي یا شی دا یې تا خپل ورور وي رای مه پرې وایه. د حقیقت هم سترګې مه پټوه. ډېره زیاته مننه استاده. تاسو د خیر ویسئ.